کمال ناصر اصولي دومره بې وسه یو چې د پاکستان سفارت هم نشو سوځولی. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. تیر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي ویلي دا بې وسي او شرم دی چې پنجاب د جرګې پښتانه وژني، خو په لوی کور افغانستان کې د دوی په ملاتړ د بې وسۍ له کبله خلک ان کوڅو ته هم نشي راوتللی. د ښاغلي اصولي په خبره دومره بې وسي ده چې د پاکستان سفارت ته اور هم نشي ورکولی. هغه د جرګې قربانیانو ته د جنت غوښتنه او کورنیو ته تسلیت وړاندې کړی دی. نوموړي په دغه راز زیاته کړې چې د هرې شپې پای به سحر سره پای ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د قامي لوی جرګې په میدان کې د پاکستاني پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ 3 تنه غړي شهیدان او 15 نور ټپیان کړل. دوستانو، دا د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې جاري